ورته اختر مبارک شه आवाज ورکړه شه ورونو کتونکو سهارې شو مونځ مو کو بیلاړو قبرستان ته دعاګانې مو کړلې او بیا راغو حجرې ته دلته سیټینګ وکړلو اوس په زموږ مشران دلته راځي کینی به چایو ټایم دی هر ځل زموږ داسې یو کلچر جوړ دی چې دلته زموږ مشران کینی او هغوی چیس کي مونږ هم ورسره کینو ګپې شپې مو لګو نو هر څه م کېښو دلته کې او اوس په چې کوم دی کور ته ځو چای به وروړو نور خلک په هم راځي چای به وروړي نو ویډیو ګورئ ماشاءالله اختر په بیا کېږي او د مانځه پس مبارک شو او کنه وړوکی اختر د ټولو مبارک شه مبارک شه او نوي تازه اوس به سهار چې نه پس وایو که نه چې څه خبره وي انشاءالله صحیح ده که نه ګرانو کتونکو ټول خلک راجمع شوه راغله چایو ته کېناسته نور راخیږي مخامخ به ګورئ اسمان ته او ټول راغله کېناسته په جمع باندې مونږ هم ورځو کینو ویډیو ګورئ شارټس وګورئ ډېر زبردست دي د اختر ورځ ده نو بیا ورکړئ لایک بل ګرانو کتونکو اجي صاحب ډېر موده بعد پاکستان کې موږ سره داسې د اختر ورځ مناوئ 25 سال بعد موږ سره اجي صاحب مناوئ اجي صاحب څه ورته ووایه هلته څه حالات وي اختر او دلته زه به څه ووایم زه خو لکه ټول عمر ما بار کې په 25 سال بعد زه بمبۍ ځل دی چې زه دا فنکشن اټینډ کوم دا زموږ ډېر ښه ټریډیشن دی او واقعي خبره شورلی چې ډېره ښایسته لکه دا ماحول ما وکتو او ما ډېر فیل که چې د خپل وطن دا سهارۍ او اختر لوی ورکوټې ټول چې کوم زموږ دا ماشاءالله ډېر ښایسته دي چې داسې ونیسئ چیس کې هغې هم یو خپله مزه نو ټول ملګري راځي رو پر رو جمع کېږي چې کوم سړی په لاره هم تېرېږي هغه هم راځي او چیس کېږي مسافرو ته یارانو دوستانو ته خپلو خپلوانو ته ټولو ته زموږ طرفه سپېشل صور کې ویډیو لاړو ته پام ټول مسافر ته د طرفه ډېر اختر چې موږ کله کور ته روان یو او اوس په چې کوم یو د کپړې بدلم نو ګورئ
ته مصطفی راوړی یار مصطفی خفه کېږي او کنه دا اوس را پاسه خو یې راکړه مړه شو وخوره که نه دا زیړ وخوره که خپل لاسونه ګوتې والا راوله ته دغسې دا وز لکه ته خورم کلو کا ورته دغسې کلو کا ورته شاباش یاره نګار هم راوله نګاره اخوا کا کنه بس کې دغه رنګې دا پکې ورکوم چې اخوا کسه کې پکې راواله واله چې کم دی خوښي خزر وړ رحمه دیو کا کور دی بس دا څنګه چل دی روړ ډېره ښه مزه وکړه نه منې کېږي ولا چې دا رووتو دا ګوره ځان هم ښه تیار کوم کیسه کوټ په یې لګولی و که نه یار ما خو ښه ښایسته کوټ ولګولو رووتو او کپړې مو واچولې نوې د اختر ورځ ده نو جومات ته روان یو بس مونځ به وکړو مونځ نه بعد به ملګرو سره نور ګپ شپ لګوو دې به راغله بل اختر یې نه راوستي ته بل اختر مې نه راوستې دې اختر له مې راوستې بس دی بلاله به خیر اختر دې مبارک دغه رنګ راوړي ټول ورته اختر مبارک شه اواز ورکړه شابه راوله پکې دا خپل خلک راوله او مرزا صاحب سم ټیټ راغلو ته سم ویلکم ټو بیک یار اختر ورځ مبارک شه یار ویلکم ورس مبارک مبارک شه زنده‌باد مبارک شه دې شه په خیر مبارک راځي وجري ته ځو ګرانو کتونکو ټول چې څومره هم مسافرونه دي په پاکستان کې دي بهر دي ملکونو کې دوبۍ کې سعودي کې استرالیا کې په هر ملک کې دي ټولو ته د اختر مبارکي ویم د زړه د کومې نه ټولو ته اختر ډېر زیات مبارک شه او چې څومره هم کتونکي ګوري نن ورځ د اختر او تاسو پیکچرز ویستي وي نو ځان سره هغه کمنټ کوي ماته صحیح ده ماته کمنټ کوي ګل عالم راغی الطاف بھائی هم راغلو نو کوشش وکړئ چې اختر ډېر په خوشحالۍ تېر کړئ دا 3 ورځې دي او ښه په مینه محبت باندې که ستاسو یو دښمن هم وي چې هغه سره هم تاسو اختر مبارکه کوئ زمانه طرف نه ټول ملګرو ته اختر مبارک شه ګرانو کتونکو د اختر ورځو دا ماشومان یې راغلي دي نوې نوې ما چې ټیم کیمرې باندې درته راولم دا د سایره زهره او بس چې زو
حديبية او هغه یو لري شاله کا لري شاباس مړه ځکه ته ولاړې هغه سنوم دی مروان نوم دی مروان دا د دې بیا دا نیو خلک راغلي نیو فیملیز کې عید مبارک دی سره مبارک سب نے مبارک بخیر روزی تراویح kena kanan boleh langgar ګران غوتونکو اسرار حسین بھائی راغلو دلته کې ویدال اختر مبارکه ل راغلم کاری صاحب غټه خبره ده لکه چې دومره راغلو که څنګه ځان سره خرګاډي را روان کړي او راغلو دلته کې نو دا ډیره غټه خبره ده زموږ لپاره مینه ده موږ سره مینه ده بالکل الله پاک دې اجر ورکړي ډاکټر صاحب چیرته روان یو يا رجل داسي لكلي خيبة دي بوكو لكلي خيبة دي لزوخة خيبة دي كو لكلي دلې بوزي ځان سره کنه اختر روز ده او روزو د کور نه روزو د جوړونې خلک روزي او مختلف حجرو ته ځي اول ته کې کله یو حجرې ته ځي کله بل حجرې ته ځي او اوس بل حجرې ته روان یو ښه ګران غوتونکو حارث بھائی راغله احمد شاه بھائی راغله ماجیګری ټایم دی او ولاګ اختتام کو فوټوګرافي هم مونږ وکړه څومره هم مسافرونه ګوري یو ځل بیا تاسو ته اختر مبارکي او کم زینه زما ویډیوز خلک ګوري نو هغه کمنټ وکړي او حارث بھائی او احمد شاه بھائی کرته سوي نو درته وای صحیح ده زما طرف ټولو ته اختر مبارک هم شه بالکل او احمد شاه که سوي بس مبارکي ټول ته ورکو عالم اسلام ته ډېر مبارک شه والله تاسو د ویډیو کې ما دا نه خولي ویډیو باندې جوړوي ان شاء الله کوشش وکړو چې مخ کې نورې هم جوړې کو او سبا زم چې میله ده نه پټتل نو د هغه ولاګ په انتظار اوسئ ان شاء الله کوشش وکوم چې ځان اورسم چې ځان خامخا اورسم نو والسلام